سلامونه نیکې هیلې احترامات ستړي مشئ. زه شوکت الله شاداب یم. دا بوټی به تاسو په پټو شاړو ډاګونو او غرونو کې ډیر لیدلی وي. دا یو ډیر ګټور او د کمال بوټی دی. زموږ د باجوړ په سیمه کې دې بوټي ته خارډګه یا خرغوږی ویل کیږي او په انګلیشي کې ورته مولن ویلی شي. دا بوټی اکثر د غنمو له فصل سره راټوکیږي او ښکلي زیړ ګلان لري چې له همدې ګلونو نه ډېر اغیزمنې دواګانې جوړیږي. ځینې مهمې ګټې یې دا دي: د دې بوټو نه د غوږونو لپاره ځانګړي څاڅکي مولن آیل جوړیږي چې د غوږونو د شور اواز لپاره ډېر ګټور دي، په ځانګړي ډول د مشرانو لپاره چې د هغو په غوږونو کې کم شور راځي. د ماشومانو د غوږونو هغه ستونزه چې اوبه یا نو یا مواد ترې بهیږي، په دې کې هم ډېر ښه نتیجه ورکوي. د دې د پاڼو نه هم ګټه اخیستلی شئ. که پاڼې وچې کړئ او ژانده ترې جوړه کړئ او هره ورځ نیم ګیلاس وڅښئ، نو د سږو یعنې پیپړو بلغم، حتی زوړ بلغم په ختمولو کې مرسته ورکوي. که ستاسو په سیمه کې هم دا وي، نو تاسو ورته څه نوم ورکوئ او آیا کله مو ترې ګټه اخیستې ده که نه؟ مهرباني وکړئ په کمنټس کې را سره شریک کړئ. ویډیو هم در سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول، د فیسبوک پیج او ټیک ټاک اکاونټ فالو کول مه هیروئ. الله مو مل شه. رب مو تل خوشحاله او آباد لره.